السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې د ویډیوګانو لپاره یو ډیر خوندور اپلیکیشن راوښیم. که چیرې تاسو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره په خپل موبایل کې خپلې ویډیوګانې جوړې کړئ نو تاسو ته به ستاسې ملګري حیرانه سي چې دغه رقم ویډیوګانې تاسې څنګه جوړې کړلې. نو ګورو دوستانو تاسو په سکرین باندې کتلی سئ د دغه کس په ځای باندې تاسې خپل ځان راوستلی سئ. که چیرې تاسو خاص په دغه سټایل کې خپلې ویډیوګانې ریکارډ کړئ نو بیا تاسې هم دغه رقم ډیزاین ورسره درولی سئ، تاسې هم دغه رقم افیکټس ورسره درولی سئ. نو ډیر خوندور اپلیکیشن ده، تاسو ډیرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې جوړولی سئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو نور وخت مو نه اخلم، ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې اول دغه اپلیکیشن خلاص شي نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دوستانو په دغه اپلیکیشن کې په زراو ډیزاینونه دي، نو خالي تاسې هغه ډیزاین ګورئ، هغه ډیزاین دی تاسو ته درښیي چې دغه رقم ویډیو تاسې جوړه کړئ نو بیا تاسې هغه افیکټس ورسره درولی سئ. نو په دې کې دا ټول ډیزاینونه دي. کیټګریان هم د په نیوز کله تاسو کلیک وکړئ نیو والا ډیزاینونه راړئ، په پلینس کله تاسو کلیک وکړئ د پلین والا ډیزاینونه راړئ، په اپیکس کله تاسو کلیک وکړئ دغه د اپیکس والا ډیزاینونه راړئ. نو اوس راځو مثال یو ډیزاین راخلو او په هغه ډیزاین کې ویډیو جوړو. مثال زه دغه ډیزاین راخلم، خالي به تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو ته وایي لاس دا رقم ونیسئ. نو مثال بیا به ستاسې په لاس کې دغه رقم افیکټس جوړ سي. نو دغه رقم اوس دغه ډیزاین دغه لاک ده. نو دلته به لاندې په دغه ایډ باندې کلیک وکړئ یا په دغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته 10 سکنډه مشورې درکوي. دغه 10 سکنډه مشورې به تاسې وګورئ نو دغه کوم افیکټس دی دغه به خلاص بیا تاسو په دغه افیکټس کې ویډیو جوړولی سئ. ګوره تاسو کتلی سئ دغه لیکه به پوره سي. نو انتظار ورته کوو چې د دغه ایډ سټیم پوره سي نو بیا په دغه افیکټس کې ویډیو جوړوو. نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ چې د ایډز سټیم پوره سو. سمپل به دا کوم چې کلوز بټن ده په دغه کلوز بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کلوز بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته ګوره اوس تاسو ته وایي لاس تاسو مثال دا رقم ونیسئ. نو هلته ګوره تاسو ته درښیي هم نو لاس به سمپله تاسو دا رقم ونیسئ. ګوره اوس ما چپه لاس نیولی ده، مثال تاسو به رسته لاس ونیسئ، ما په رسته لاس موبایل نیولی ده. نو سم به مثال لاس دا رقم ونیسئ. بیا سمپله دا ریکارډ بټنز ده، د ویډیو بټنز ده، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ نو هغه ریکارډینګ به شروع سي. نو کله چې ریکارډینګ شروع سي دغه جوړ سولو. نو دا ویډیو اوس ګوره جوړه سوله. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ویډیو سیو کړئ لاندې ګوره سیو بټن ده، سمپل به دغه سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ دغه ویډیو به سیو سي ستاسو د موبایل په ګیلري کې. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. په دغه کې په زراو ډیزاینونه دي، خالي هغه ډیزاین تاسې ګورئ، هغه ډیزاین دی تاسو ته درښیي هم دغه رقم ویډیو تاسې جوړه کړئ بیا تاسې دغه رقم افیکټ سره درولی سئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نیملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.